أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. حامیم قسم دې په دې کتاب مبین باندې چې مونږه دا د ډېر خیر او د ډېر برکت پشپ نازل کړي دي ځکه چې مونږه د خلکو د خبردارولو اراده لرله. دا هغه شپه چې په هغه کې د هرې معاملې حکمتي فیصله زمون په حکم سره کیږي. مونږه یو رسول درلېګون کی وو ستا د رب د طرفنا د رحمت په تور بشکا هغه هر څو اوریدونکو او په هر څو په هده د اسمانونو او د ځمکې رب او د هر هغه سیز رب چې هغه د اسمان او د ځمکې په منځ کې دی. که تاسو واقعي نظر لرون کیای دغه نه سیوا بل هیڅوک معبود نشتا. هم هغه ژوند ورکوي او هم هغه مرګ راولي. ستاسو رب او ستاسو د مشرانو رب کم چې مخکې تیر شوی دی. لیکن په حقیقت کې د خلکو ته یقین نه دی نصیب شوی بلکې دوی په خپل شک کې پراته دي لوبي کوي. خدا انتظار کوا داغه ورځ کله چې اسمان د یو سرګند لوګي سره راشي او هغه با په خلکو ورخوريږي. دا د دردناک سزا. اوس وایي چې اے ربا زمونږ نه دا عذاب لري کړه مونږه ایمان راوړو. د دوی غفلت چرته لري کیږي. د دوی حال خدا دې چې دوی ته رسول مبین راغې بیا هم دوی هغه ته توجه اونکړه او وی ویل چې دیخو استاد کړي شوی لیونې دي. مونږه عذاب لګلري کوو تاسو به بیا هم هغه څه کوي کم چې به مو مخ کې کول. په کوم ورځ چې مونږه لوی گزار کوو دغه ورځ به وي چې مونږ به ستاسو نه بدله اخلو. مونږه د دوی نه مخ کې د فرعون قوم هم په دې ازمیخت کې اچولې وو. هغوی ته یو ډیر شریف رسول راغې او هغه وویل د الله بندگان ما ته حواله کړه. بشکا زستاسو د پاره یو امانتدار رسول یم. د الله په مقابله کې سرکشي مکوئ. زستاسو ته د خپل پیغمبري یو واضح سند پیش کوم او ما د خپل رب او ستاسو د رب پناه اغستلی ده د دې نه چې تاسو په ما حمله وکړئ. که تاسو زما خبره نه منئ نو په ما باندې د لاس اوچتولو نه ځان ساتئ. اخر دا چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو چې دا خلک مجرمان دي. جواب ورکړې شو خدا نو شپه پشپا زما بندگان د ځان سره روان کړه. پتا سو پسیبا رستو خلق درځي. سمندر په خپل حال باندې پځې پرېګدا. دا ټول لخر ډوبېدون کې دي. سمره باغونه او چینه او فصلونه او شاندار محلونه هغوی پرې خودل. سمره ډېر د عيش سامانونه چې هغوی به پکې مزه کوله دا غوی نه رستو دغه صفات شو. دا شو د هغوی انجام او مونږه نور خلق د دې سيزونو وارثان کړل. بیا نه اسمان په هغوی اجړل او نظمکی او لکشان مهلت هم ورنکړې شو. دغه شان مونږه بنی اسرائیل د سخت ذلت د عذاب نه یعنی د فرعون نه خلاص کړل چې هغه د حد نه پاوړي دونکو خلکو کې واقعي د ډېری اوچتي درجه سړې وو. او په دا حال کې چې دا غوي حالت مونږ ته معلوم وو مونږه هغوی لا د دنیا په نورو قومونو باندې ترجیح ورکړه او هغوی ته مو داسې نخي خودلې چې پاغي کې ښکارا ازمیخت وو. بشکا داخلك وای زمونږ د اولنی مرګ نسیوا نور هیڅ نشتا. داغه نرستو مونږ دوباره راجوندی کیدون کی نه یو. که تاسو رښتینی یې نو راولې زمونږ پلار نکونه. دوی بهتر دي او که د توبا قوم او داغوینه په خواني خلق مونږه هغوی په دې وجه تبا کړل چې هغوی مجرمان شوي وو. دا ځمکه او اسمان او د دې په منځ کې سيزونه مونږ د لوبو په تور ندي جوړ کړي. دا مونږ د حق سره پیدا کړی دي خو اکثر خلک پوهیږي نه. بشکا د دوی د ټولو د راجوندي کولو د پاره مقرره نیټه د فیصله ورځ ده چې د عزیز ولی یو نږدې سړی با د بل نږدې عزیز هیڅ په کار ناراضي او نه با د یو زینا هوی ته سه امداد ور رسیږي. سیوا د دینا چې الله
پچا رحم وکړي بشکا هغه زبردست او مهربان دی بشکا د زقوم ونبا د ګناګارو خلکو خوراک وی د تیلو د ویخ د خيري پشان په خېټو کې با داسې خټکیږي لکه ایشېدلې او بوچ خټکیږي اونې سیدې په دیکو او پراخکلو راخکلوي د دوزخ منځ ته بوځي او په سر باندې د ایشېدلو بو عذاب ورواړوي د دې خوند اوسکا ډېر درون عزتمن سړی ته بشکا دا هم هغه سجده چې د دې پراتلو کې با تاسو شک کولو د خدای نه یریدون کې خلق با د امن پزی کې وی هغه با د باریکو ریخمو او د غټو ریخمو جامې اغوستلې وی او په باغونو او پچینو کې با یو بل ته مخامخ ناس وی دا به داوی شان وی او مونږ با سره سره غټ سترګې خزي هغه ته وعده کړو هل تبا هغه هر قسم مزیدار سيزونه خپه اطمینان سره راغواړي هل تبا هغه د مرګ خوند هیڅ کله نسکی بس په دنیا کې چې کم مرګ راغله نو هغه راغله دی او الله با په خپل فضل سره هغه د دوزخ د عذاب نه بچ کړي همدا لویه کامیابی ده اے نبی صلی الله علیه وسلم بشکا مونږ دا کتاب ستا په جبا آسان کړي دي د پاره د دې چې دا خلق نصیحت حاصل کړي اوس ته هم انتظار کوا دوی هم انتظار کوونکې دي